ننګرهار کې د نیالګیو کینولو په سرلنی کمپاین پیل شو. د نیالګیو په کینولو د وچکالۍ له منځه وړنه تر نامه لاندې په دغه کمپاین کې به د دې ولایت په ټولګټو ځایونو کې تر 4 میلیونه نیالګي کینول شي. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی دغه کمپاین د پرانیستو پر مهال له خلکو غوښتل چې د وچکالۍ سره د مبارزې په موخه د نیالګي کینوي او د کینول شویو نیالګیو پالنه او ساتنه دې وکړي. د ننګرهار په ټولو خلکو باندې د دې میکروفون له لارې غږ کوو چې هر یو هیوادوال د اقلا یو بوټی وکري. هغه بوټي چې په تیر کال کې کرل شوي دي د هغوی د حفاظت خیال وساتي او د ځنګلونو په احیا کې چې موږ د دې ولس او د ملت سره وعدې کړي انشاءالله هغه به عملي کوو او د عمل جامه به ورغوندو. د خیریه بنسټونو باندې همدارنګه په مؤسساتو باندې په دولتي اداراتو باندې غږ کوو چې د ونو د کرلو دپاره جدي اقدامات او کوټلي ګامونه پورته کړي. د ننګرهار کرنې رئیس مولوي محمد ولی محسن وایي په دغه کمپاین کې چې نن یې پرانیسته وشوه په ټول ولایت کې د نږدې 4 میلیونه بوټو چې په دولتي او خصوصي قوریو کې روزنه شوي کینول په پلان کې دي. نو دغه نیالګي چې سږ کال موږ په ننګرهار کې هغه د زراعت کې قورو کې دي او که د کانال او یا خصوصي سکتور کې څه کم 4 میلیونه نیالګي موږ لرو او غواړو چې خپل هیوادوالو باندې غږ وکړو چې دغه نیالګي عامه منفعت ځای کې وکرئ او هر سړی باید دی چې مکلف سي چې هم یې کرنه وکړي هم یې ساتنه وکړي. اجمل رحماني او شفیق الله چې د جلال آباد ښار اوسیدونکي دي له ښاریانو غواړي چې د ملي مسؤلیت له مخې د بوټو په ساتنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د ټولو هیوادوالو نه مې هیله دا دی چې د دې په ساتنه کې جدي موږ سره همکاري وکړي. په سوداګرو باندې غږ کوم چې درنو سوداګرو د مسجدونو دپاره د مکاتبو دپاره پوهنتونونو دپاره تاسو کوشش وکړئ چې د بوټي خریداري په هغوی ځایونو کې نصب کړي د الله د رضا په خاطر. او موږ د خلکو نه دا هیله کوو دا زموږ هیله ده ورله چې دغه بوټو ته لږ توجه وکړي. دغه سرسبزي آب و هوا د هر څه لپاره دا په ګټه ده. نو دا بوټي خو تاسو پوهیږئ ننګرهار سرسبز ولایت دی او نور هم سرسبز کو ښکلا ډیر دی او دغه اکسیجن آب و هوا د اقلیم بدلیدو له خاطره د هر څه لپاره دا انسانانو ته ګټه رسوي. د معلوماتو له مخې د دولتي قوریو ترڅنګ د مهال ننګرهار کې 18 خصوصي قوریې فعالیت کوي چې د پسرلني کمپاین پر مهال به پکې روزل شوي میلیونونه نیالګي د دغه ولایت په دولتي او عامه منفعه ځایونو کې کینول شي.